د اوخ چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په اوخه باندې د بیبي حلیمه هغه د خاون ابن عزا سره او بیبي حلیمه سعدی سره په اس باندې په اوخ باندې سوریدلو. نو دا وخت تاریخ اسلام لیکلی دی چې دا داسې وخت چې مازیګر او یعنی د مازیګر وخت لګیدو والا اول وخت د مازیګرو. نو بنو سعد قبیله خو د غرونو منځ کې وا لری قبیله وا هغه ته مزل ډیرو. نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د رضای مور نه وړاندې چې کومي اوخي راغلي وي ماشومانو پسې هغه د ماسپخین نه وړاندې خپل ماشومان پیدا کړل او په طرف د سعد قبیله لاړل. حلیمه سعدیه مبارکه فاطمه دا ډیره وګرځیدله خو په نظر باندې سکرانغه خپل خاون تراغلا او د مشورې په شکل ورته ویل اے د عزا زویان ورتوی نور زنان ټول لاړی ټول ماشومان د علاقې مالدار لاړ خو ما یو ماشوم په نظر باندې اغسته ده د مخامخ کور کې یو ماشوم دی خو اے خاوندا د پیسو په تم باندې بوزونا لیکن ماته یو مینا راکړلا هغه ماشوم ته چې ما ولیدلا نو ماته سترګي او تندې په خندا باندې ډېر منور ښکار شلو. ما داسې مزیدار ماشوم کله په مکه کې دینه وړاندې لیدلې نه دی. ما داسې مزیدار ماشوم نه دی لیدلې. تاسو عجیب صفت دی خو یتیم دی غوري پلار مړ دی د دې د پیدایش نه وړاندې پلار مړ شوی. نو ستا خو خدا بوزو یا کنا خاون ورته आवाज کوي اے زما تبران ستا خو خدا تعالی تکلیف دے تا باندی زور دے بوج دے چه ترازی زور باندی لزل رازیم. بی بی امینی تلال الورتے او فرمائل اے بی بی امینی دا بچے دی ما تراکا دا دو کون سردار امام الانبیاء غیق کی حلیمی سعدی راواغستلو. بی بی امینہ ورپسی دروازی تراغ للان یا اللہ یتیم بچے مسافر کیگی داد حضور علیہ السلام اتم و رزدان دا نبی علیہ السلام سترگی مبارکی مور تراوا اختلی. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی حضور علیہ السلام دو اتو رزو ماشم دو کور بہر کیگی لیکن خپلی مور تدا سی بار بار گوری لکه چې دا ماشوم یو کال د مور پغی کلو بیدلې وی. حضور علیہ السلام بهر را اوستلو. بی بی امینہ مبارک دروازه کی ولاړه ده د حلیمی سعدی خاون وړاندې سور ده. بی بی حلیمی توی شابرا پسی سور سرشا. بی بی حلیمی سعدی رحمت للعالمین غیکنی ولید اوخ باندی د خپل خاون پسی شات سورشولا. کلچ اوخ پاسی دلو قدم نالی ادری دلو پخپل زیبان دی اوخ نوڑان دیزی نشات رازی اوخ پخپل زیبان دی ولار دی. بی بی حلیمی تے او فرمائل تے دو اوخ نخ کتشا غالباً چی اوخ درنشولا اغلان دی اخکتشلو دارنگی خاون دم راہ کتشلو. اوخی صحیح حرکت برابر دے بیتا وکڑلا سو قدم وربان دی واغستلو. حلیمی سعدی توی اے حلیمی تپ اوخ باندی سورشا ماشم مبارکی غیقی نیولے دے اوخ باندی بی بی حلیمہ سورشولا. حضور علیہ السلام پا اوخ باندی تشریف آوری کرے دا اوخ مبارک روان شولا. بیا ورت خاون وی اوخ چوکوما اوخ بیسم لولا خاون ور باندی سور شلو. حضور علیہ السلام بے شات شو اوخ مبارک اچتی گینا. حیران دا اوخ تکڑا دا دمرخ کمزوری ندا
دا خبر بی بی امینی تلار بی بی امین مبارک ورته بهر رااله ورته وی اے خوري اے حلیمی سعدی رحمت للعالمین دے د عام ماشومانو پشانتی نظر ورتم کوا اے زما گرانی خورے ماشوم تاسی شاته کی نولے دے ماشوم په اوخه باندې مخ کی نوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام د حلیمی د غیږ نوا غسلو ابن عزا په مخ کی غیږ کی ځان ته سملولو اوخه مبارک حرکت شروع کړلو اوخه مبارک ادری دلا اوخه مبارک یو قدم با د لسو قدمونو په اندازه باندې وړاندې تللا وی فرمایل حلیمی ورته ای زما خاوند زما اوستا اوخه خو ما او تا ته معلومه وا سکه مال چې ده پدې ماشوم کې موجود ده اے د مکی نورا اے د مکی د نور تاوا دا خو زما محبوب روانیږي د حلیمی د کورنا یو خړانګورې روانه ده لاندې اوخه د رحمت للعالمین روانه ده او برور باندې د رب العالمین چتري وړي روانه ده بی بی حلیمه سعدیه خپل خاوند ته وی اے خاوندا زما استا په سر باندې وګورا هغه چې بر اوریدلو یو چتري وړي روانه ده خاوند ورته ویل اے زما بی بی والله العظیم چې کله زرا روان شوم ما خبرن لیدل لیکن په ما باندې یو عجیب غوند کې هوا را شروع شولا ز په دلمنا چې اخوا دی خوان ور دی لیکن ز او زما اوخه په سوري کې روانه ده کله چې دی اوخه مزل شروع کړلو داغي خلق قافلې خو غرمت لیوي دا خو غروب د نور دی اولنې وخو پدې باندې تیر شو او چې دی روانيږي د نور پرې وته تا لکتیم دې چې د مکی نه بهر شلو لیکن انا قافله چې د حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو وړاندې تلوا بی بی حلیمه سعدیه رضی الله تعالی عنها سو قدم وړاندې لاړلا ویل دل یو کمر مخه تراغه پدې کمر باندې اوخه چته شولا ورته وی ای زما خاوند آغا کمر لاندی زما مرگری روانی دی خاوند ورتوی ما خون دلی دلی ورتوی والله العظیم ما اولی دلی زنان را روانی دی و ادا بسوک زنانوی چه ویلی دل دا اغا زنانوی چه دا مکین ما شمان زان سر بوتلیو اغوی سیبانی میا کی پاتی شو بی بی حلیمه سعدیه او خوران دی لارا کورتا ارسیدلا چه کورتا لارا حضرت شیما رضی اللہ تعالی عنہا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام رضای خور دا سبا مور ته په انتظار دا مورې ستاسو خو ډیره کمزورې وا او نور زنانه یوم نه دراغلی زه خو بر چت باندې ولاړم او ستاسو دی اوخي باندې یو ریز را روانه هغه د مور وګوره ورېزم در سره راغله یو عجیبه غونډه کې منظر سره تاسو راغلی مور دا سو جوا مور بی بی پوه شو ورته وی بچي سچې دینو دا د دې ماشوم کمال دی ټول وی الحمدلله دا د دې ماشوم کمال دی بچي زما اوماغه اوخه ده ما بل اغست نه ده بدل کړې مې نه ده اوماغه اوخه ده چې کوم باندې ستا پلار او زه مکیله تلیو د ماشومانو دراوستو د پاره خو بچي څه کمال چې دی دا ستا په دې رضای رور کې دی شیما رضی الله تعالی عنها اغي مبارک چرور ته اولیدل فورا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام د خپل مور نواغستلو او داسې ماشومان به خداسې ماشوم ډېر خوشاليږي چې ماشوم لا خيستم وي او بیا خود حضور پاک صلی الله علیه وسلم انس بن مالک رضی الله عنه فرمایي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پوز مبارک قڼې مبارک مونږ نه دلیدلی دا یاد ساتي ګوره د حضور علیہ الصلوۃ والسلام د خلی هغه لاړی چې مونږ او تاسو کله سینا بیمار وي یو قسم زمونږ د بدن نه خارجيږي ما هغه نه دلیدلی انس ابن مالک کدا روایت کوي صحیح به کوي زګر لس کاله خادم خاص د رسول الله پاتې شوی دی لس کاله لس ورځم چې او چا سره سوک تیری کی دا د حضور علیہ السلام د لسو کالو خادم دی
الله دې منګ او تاسو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په غلامانو او خادمانو کې راولي. غلامی د رسول الله چې چاته حاصله شوې ده، والله العظیم ما بل ورزلتا بیان کې مې دا خبره وکړه، قسم دې چې د پیغمبر غلام شوه نو الله د زنګل شرمخان غلامان ګرځولې دي، د زنګل شرمخان غلامان ګرځولې دي.